لقمان حکیم فرمایي وای که چیرې یو سړی رالی تا لره سترګې په لاس کې راخیستې چې فلاني سړي زما سترګه راویستله فیصله مه کوه فیصله مه کوه څه معلومه ده که ده د هغه دواړې سترګې ورایستلې وي اوس نو تا ولیدې وروره دغه دی په لاس کې سترګه راخیستې ده نو څونه غټه خبره ده او سترګې یې رایستلې ده پوښتنه وکړه ممکنه ده چې ده د هغه دواړې سترګې ورایستلې زموږ دوی په معاشره کې عام طور د همسایګانو سره زموږ دوی جګړې ډېرې راځي هغه ولې شنی په منډه راسي وروره وایي زه پلاني ووالم یا ورېندارې ووالم یا اکا ووالم یا وراره ووالم یا ژاړي چکې وایي نارې وایي هغه دا نه دی چې دی خوش سوی دی دی ضد کوي چې مال یې درسره لاس ولې راوړي هغه به په ګلۍ کې د چا سره جنګ و اکا و ورور بل بل پر راغلی چې هلکه مه کوه جنګونه مه کوه څاپېړه بیا هغه وولی یو څاپېړه بیا دا رالی کور ته مور پلار مور ته شکایت وکړي مور خو عام طور د عقل د خوا خلاص وي مخصن خاوین ته وایي چې دغه ورور دې پوه که د اکا دې پوه که د وراره دې پوه که دا کوچنیان هره ورځ وایي په سرو ساندې راته کښېنولي هېڅ کار نه په لرو دلته بس دی جذباتي سي نیمه شپه یې راولاړ سي که خنجر درلودی که توپنچه راسي کور دروازه وټکي ورور یا وراره یا اکا راوغواړي وایي تا زما زوی څنګه وهلی و هغه ته پوښتنه وکړه ما پر چیش وهلی و بس تر دا خبرې مخکې بیا جګړه سي بیا سکان سي بیا وینې سي بیا پزه و غاښونه ووځي هغه دغه شی دی موږ تحقیق پوښتنه چې د هغه نه کوو پوښتنه وکړه ستا زوی ما ولې ووهئ ما په دې ووهئ چې پر روډ را روان و منډې وهلې یو موټر وهلی و ما ځې بچاو سو ما یې څه پړه چې بلا خو ووایي چې مه کوه زویه دا مه کوه اوس په دې موټر ووایې یو غټ سړی روانو په ډبره یې وویشتې هغه ما ته ویل چې یاره بیا ما یو څاپېړه ووایي ما نو مه کوه زویه دا چمونه مه کوه د چا کور له ډبرې ورغورځولې د چا پر موټر یې لیکه کښلې وه د چا موټر یې اسټاټوی یې زه پر رالم ما په دې ووایي بیا وروسته نو دی وایي یاره زه ولاکه په خبره ستا یې کور ودان ستا دې که به ته زما پر زوی د غی پام نه کوې لکه پر خپل زوی ستا دې که به زما زوی ته 100 واره نه وایې بیا چې دلته جګړه او فساد راغلی په سیدانو په ملایانې بیا ننواتې و جرګې نه ختمېدلې بیا دا ځای ته راورسېږي قطعا دا مه کوئ دا زده کوئ ما ته چې کله زما لور یا زما زوی ووایي چې زه پلاني ولم زه داسې کش کړمه چې بیا دا خبره نه راته ونه کړې ولې وهلې زه ولې نه یم لیونی چې د ده زوی ووایم نو دی څنګه لیونی شو زما زوی وهلی دی عام طور زموږ تی جنګونه پر دا خبره عام طور زموږ تی جنګونه خاص کر سارا لره ورسئ زما وراره دي وهلی و ته پوښتنه وکړه ما پر چیش وهلی و زه خو لیونی نه یم زما کردار خو تا ته در معلوم دی چې در معلوم دی بیا ولې تا لره جنګ راوړی تا لره جګړه راوړه د یو چا سره اخته و وروره بیا په بده کې مې اچولی وای نو ما راوګرځوئ نو بیا دی دا تا له دا رالی بیا ته د په قول وکئ په ټول ژوند عزیزانو زما ورته توصیت دا دی د کور والا په قول مه کوئ ستا ورور یا ستا پلار یا ستا مور یا ستا وراره دا چمبور کوي تاسو یقین وکړئ والله تاسو په قول مه کوئ بیا په ټول ژوند به د ورور سره بدظنه بدګمانه نه سي بعضې ښځې داسې ستا عزیزانو ښځې خو مختلفه دي په بعضو ښځو کې دا ماده شته چې د خاوند په 100 کاله په خبره نه خبرېدی دا یې خبروي او خبره به د خاوند ناخوښه خبره وي دا یې د ورور سره جدایي راغلې دا یې بیش راغلی یو واره خدایي 2 ورونه یو وروره د نیستۍ ورونه یې هغه په مابینځ کې ای پردی راغلی ده چې ولوېدله په 2 میاشتې کې سره جلا کړو 40 کاله به دې ورونه سره تېر کړي په ټول ژوند به ترخه خبره نه سره کړې دا کشر ورور به د مشر دومره احترام کوي لکه د پلار نن چې واده اوسای پردی څه شی بولې اتورې تیر واچوي هر شی چې ورچوي راله داسې سره جدا کړه اوس عجبه درته کوم دا ښځه به وایي چې و نو ته څوک دی ستا به ورور زما خو نه دی ورور دی خو زما سره څه تعلق لري دی پرېدی دی زما یې په څه اوس و دې ښځې ته ووایه ورته ستا ورېندارې ستا 2 ورونه سره جلا په څه چم کوي بیا دا سر لڅوي بیا دا شراوي شروع کوي دا د ښځې ډېر هغه یوه ښځه وویلې ویل چې نژور وم ښه خواښه مې نه ولیدله او چې خواښه شوم سمه نژور مې نه ولیدله ستې په دې خبرو سر نه خلاصېږي معنا دا ده چې دا نژور وه دا بېکاره ښځه وه چې نن خواښه شو هټه شوه خدای زامن ورکړو بیا نژندې پیدا شي وایي سمه نژور مې نه ولیده نو معلومه دا د کار په تا کې دی صحیح ده په ټول ژوند یې په قول مه کوئ دا واورئ دا په قول واورئ
والله العظیم که خوږه ګوله د خپلې سپین سرې مور په سترګو به لا نه وینې په غوږو به نه اورې دا به د دې کیسه درته وکړي په والله ته به وایي تللی وی مور یې په ګولۍ ویشتلې وی او دا چې بیا دا بله خواته کې چې ښه ستا ورېندار خو نو ستا ورور دی خطا شي ستا مور ته بیا وایي دې ته خالي ګور وایي زما رقم ورونه زما مور وایي پر دې دې لا وویلې نو در باندې لعنت دې ته نو خپله مور مالمېږه پرېږدئ مشوره زموږ عام جنګونه عام فسادونه عام د دوو ورونو ښایسته ژوند په بیش سره بدل سي هغه دغه شی په مابینځ کې هغه دا شی نو ځکه د الله رسول فرمایي چې اول تحقیق کوه بیا که خبره واغه سره خلاص بغیر تحقیق کار مه کوه نو اوس دنیا ګوره زم الله پیدا کړی یم تم الله پیدا کړی دا ټول کائنات الله پیدا کړی دی اوس ګور جاپان یو موټر راستولی دی کښنی کتاب یې ورسره راستولی دی موږ ته څونه سر دی به در اوس وایي څوک نه دی چې ریډیټر ته د اوبو پر ځای تیل ورچولي یوه نو خو چې وایي چې کار خرابېږي الله دا دنیا دغه پیدا کړې ده اوس که ما ورته راولاړ شو یا زه تحقیق نه کوم زه ورځم په زه کې غورځم نو ورس صحیح شو نو د الله رسول فرمایي چغلخوره دا جنت لره قطعا نشي تللی تر ټولو لویه چغلخوره چې دغه زما او ستا کوروالا یي کوروالا د کور حال بیشته درته کله وایي چې ښځې د حال ول راته وایه دا وایي چې نورې کیسې درته وکړم ولې چې پر ځان جاریان کړم نو نمایز د هغې په خندا او په مسخرو کې درته وویل ته بیا ولاړې بیا دې حال جوړ کړي بیا دې مور پلار ورونه را خبر کړو ما نو دا معنا نه وه مقصد نه و نو زه خو دې د ورور سره په جنګ کې واچوم ستا چاره معنا وه نو زه څه وکړم ستا په معنا خو زما کار نه دی صحیح